دا وګورئ ملګرو دا د مختار حیران ناست دی او وایي چې روژه را روانه ده نو مخکې د پروګرام کوو سلاد په خپله کټ کوم یې دا وګوره بادرنګ کټ کوي دا بادرنګ کټ کوو یاره د دې په خدمت کې لګیا یو شاعران خو جنتیان خلق ته د دې خدمت خو لازمي به کوي لکه یوازې خوراک نه دی دا کار هم په خپل لاسو باندې کوي هر یو کار له خپل ځانه شروع کېږي په چا مې یقین نشته مرګري داسې دي چې په دې مې یقین نشته علاوه د نیازه دا دی دینه خان هم راغلی دی خو بس دومره ده چې دا تیاره ده که نه خو بس بیا به هم څه قصه را جوړوو په تیاره کې خو موږ هسې بیا نه ښکارو نه دغه خو نه شو ویل هغه وحید رحمان هم راغلی دی زه پکې سوی یم او منیر څنګه شاعر دی شاعر ښه دی خو سر هغه دی نه منیر دی بس د پتیلې خوا را ټینګه کړې ده وایي چې بس دغه د ګډ دا غوښه تیارېږي او بس د خیر سره بیا بس قصه را جوړو دا د ګډ ده که د سپي ده که د چیلي غوښه ده دا د هغې لکۍ والا ګډ لکۍ والا ګډ او باچا صاحب هم راغلی لکه ټنګ ټکور دغه دی رباب هم دی خو تیاره ده ټنګ ټکور کې لګا ټنګ ټکور سپوږمۍ له وړو زو دا شور سپوږمۍ له وړو ځان سره یو څو یاران وچ په زور سپوږمۍ له وړو او دا خلک بنیته دی موږ ترې کور سپوږمۍ له وړو یا سپین مخو ستاسو نه زړونه تور سپوږمۍ له وړو بوټي د انګور او بنګ درې څلور سپوږمۍ له وړو دواړه د دعا چینې پلار او مور سپوږمۍ له وړو ډېر ښه دا ګورئ نه منیر پکې په دغې د غوښې په تپوس باندې پکې شعرونه هم وي غوښې ته پکې رڼا وکړه ښه غوښه نو بس دې وګوره چې څنګه ده دا خو بس یې ټماټر پې د پاسه پراته دي او انګار پسې رو بل دی یعنې دا په دغې مړه اور پخېږي د خیر سره ښه او دا الو به پکې انشاءالله چې نه شوی نه الو به پکې شوي د خیره ښه الو داسې څیز دی چې دا دا په هر څه کې چلېږي دلته ما وایي چې د وخت یې ورته ور وغورځوه الو خو موږ هسې نه خورو مختار یې خوري دا هغه انشاءالله چې دا الو به پکې نه شوی دا به د روغ مو وله دا کټ کا دا اوس ګوره سبزلي خان مجبور و نیمبان راوړه وایي چې دا ورته روغ ور واچوه دا شا به د دې نه اوبه وباسه